خدایا بخون که چکتن طلب نما به نام خداوند بخشاینده و مهربان. به دی اخلاصی طول روغ رمت وسیگی به امید ازی که همیتان صحت و سلامت باشین. گرانوز دکوون که موگ پینزم طولگی ما در صنف پنجم دریم لوست ولوستل درس سومش با هم کار کردیم چی دریم درس خوانزی و مکتب بود. درس سوم ما مکتب د زده کړې ځای و، مکتب جای علم و دانش بود. نجونی و هلکان مکتب یا ښوونځي ته تلل، به مکتب میرفتن. فعالیتونه هم و چې هغه مو هم کار کړه. نن راځو امروز میایم او څلورم لوست لولو. درس چهارم را با هم کار میکنیم. څلورم لوست یو ښایسته و ښکلی شعر دی د کتاب په اړه. څلورم چهارم لوست درس کتاب. موخه هدف د کلمو کلمه ها، جملو جملات، سم لیکل، سم لوستل، درست خواندن، لیکل، نوشتن او د کتاب په ارزش پوهیدل، فهمیدن. درست نوشتن و درست خواندن کلمه ها و جملات و فهمیدن ارزش کتابی. کتاب چی ارزش داره؟ یک هدف ما. هدف دیگه ما د پښتو ژبې زده کړه، یادگیری زبان پښتو، نوی کلمې زده کول، کلمات جدید را یاد بگیریم. نو موږ څه کوو؟ دغه لوست په دقت سره لولو، به دقت میخوانیم. پوښتنی سوالات. تاسو شما تیر کال سال گذشته په در ښوونځي کې مکتب کدام کتابونه کتابها ولوستل خواندید؟ شما سال گذشته در مکتب کدام کتابها را خواندین؟ ستاسو شما څه ډول چگونه کتاب خوش دارین؟ شما چی نوع کتابی را خوش دارین؟ داستانی باشه، مضمون مثلا ادبیات باشه، اجتماعیات باشه، ساینس باشه، کدام مضمون را کدام کتاب را خوش دارین؟ کدام کتاب مو کدام کتاب را خوش دارین؟ نوم ما کتاب دی، تا می خطاب دی. زستا خاشنایم، تا کیسه وایم. څومره ښې کیسې لرم، شاتونه خوږې لرم. مشق دی لیکلو یم، هم دی لوستلو یم. پام می په ساتلو کړه، په پاڼو اړولو کړه. پاک می له ګردونو کړه، پام می په رسمونو کړه. ښکلی می هر باب دی، نوم زما کتاب دی. نوم زما کتاب دی، نام من کتاب است. نوم زما کتاب دی، نام من کتاب است. تا می خطاب دی، به تو این گفتار من است. خطاب گفتار، به تو این گفتار من است. زستا آشنایم، آشنا دوست، من دوست خوب تو هستم. تا کیسه وایم، کیسه قصه، به تو قصه میگویم. څومره ښې کیسې لرم، چقدر قصه های خوب دارم. شاتونه خوږې لرم، از عسل کرده شیرین تر دارم. یعنی قصه های از عسل کرده هم چی است؟ شیرین تر است. مشق دی لیکلو یم. مشق تمرین برای نوشتن هستم. هم دی لوستلو یم، لوستلو خواندن، هم برای خواندن هستم. هم مشق نوشتن هستم، تمرین نوشتن هستم، هم از خواندن هستم. پام می په ساتلو کړه، فکرت به نگهداری من بگی. په پاڼو اړولو کړه، فکرت به ورق دور دادن من بگی. یعنی مرا نگهداری کو، مرا خوب نگاه کو، ورقای من پاره نکو، با آرامی ورق دور بده. پاک می لگردونو کړه، پاک بساز مرا از گرد و غبار. پام می پر رسمونو کړه و فکرت به رسمهای من بگی که رسمهای من خطی نکنی. ښکلی می هر باب دی، ښکلی زیبا، باب فصل، زیبا هست هر فصل من. نوم زما کتاب دی، نام من کتاب است. اروخات غلام محمد عثمان نژند. اروخات محمد عثمان نژند کیست؟ در اینجا با هم کار میکنیم که این شعر از کی است؟ از اروخات محمد عثمان نژند. پس این میشناسیم که کی هست و چی کارهایی را انجام داده. اروخات یعنی شادروان، خدابخش محمد عثمان نژند د پښتو ژبې زبان پښتو شاعر، لیکوال، نویسنده او د درسی کتابهای درسی مؤلف، نویسنده و بود. خدابخش یا شادروان محمد عثمان نژند یکی از مؤلفین کتابهای درسی، شاعر و نویسنده بود.
نوموړی نام برده. نوموړی نام برده. د ننګرهار ولایت، در ولایت ننګرهار د سره رود نام منطقه است. در منطقه سره رود اوسیدونکی و باشنده منطقه سره رود بود. در کجا؟ در ننګرهار. اوسیدونکی، باشنده. در قسمت فعالیت ها ببینین یک محاوره بسیار کوتاه داریم. مرکه لرو. لومړی زده کوونکی، شاگرد اول. ستا نوم څه شی دی؟ نام تو چی هست؟ ستا نوم څه شی دی؟ نام تو چی هست؟ دویم زده کوونکی، شاگرد دوم چی میگه؟ زما نوم کریم الله دی. زما نوم کریم الله دی. نام من کریم الله هست. ستا د پلار دنده څه شی ده؟ وظیفه پدر تو چی هست؟ وظیفه پدرت چی هست؟ دنده، وظیفه. زده کوونکی، شاگرد دوم، زما د پلار دنده یا زما پلار ښوونکی دی. وظیفه پدر معلمی هست یا پدر معلم هست. زما پلار ښوونکی دی، معلم است. دا اوس زموږ او د تاسې لوست ای بود درس ما او شما چې تاسې زده کړل. دلته څومره چقدر نوم، اسم، زما، از من، ساتل، نگهداری، اړول، دور دادن، ښکلی، زیبا. این هم کلمات جدید چې ومو لوسته. نن موږ راغلو څلورم لوست مو د پنځم ټولګي زده کړل. درس چهارم صنف پنجم را یاد گرفتم و کار کردیم. که چرته ستونزه لري، اگر مشکل دارین، کولی سی له ما څخه په کامنت کې وپوښتئ. میتونین که در کامنت از ما سوال بکنین. تر بیا ښه وخت. تا بعد، وقت خوش.